زما خوږو ورونو یو سخترین جرم چې د قیامت په ورځ باندې د هغې اثر نهایت زیات دی هغه دا دی چې د حق مسله چاته معلومه دین ورته معلومه د حق ګواهي ورته معلومه او بیا هغه د دنیا د معمولي لالچ د وجې نه پټی د خلکو د بدنامۍ د وجې نه پټی چې په ما باندې کوم الزام ونه لګېږي داغ ونه لګېږي د خلکو د ملامتیا نه یریږي او د الله د ملامتیا نه نه یریږي نو په دې بنیاد دین بیان نه کې حق بیان نه کې وایي دا صحیح مسله ده صحیح احادیث دي بهترین خبرې دي خو که موږ بدنام کو دا خلک به وایي چې د پلار نیکه طریقه یې پرېښودله ولې ته اوسه پورې نه پوهېدلې چې دا مسلې دې بیان کړی وې لاړې بل مذهب ته واوړېدلې د وهابیت او داسې نور الزامات رامنې لګېږي زه یې نه بیانوم یا دا مسله ځکه نه بیانوم چې زما د دکاندارۍ لیندین دی بیا خلک دکان له نه راځي زما روزګارونه د هغې ته نقصان رسېږي د هغې د وجې نه د حق مسله پټه کړي او خلکو ته بیان نه کړي مذکور تلاوت شوی آیت کې رب کائنات فرمایي په داسې بندګانو چې د حق مسله پټه کړي د رب العالمین لعنت هم دی یوازې هغه نه بلکې ټول لعنت ویونکي په هغې باندې لعنت وایي ټول لعنت ویونکي الله فرمائی ان الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون اغا خلق چې اغوی هغه سپټ کې چې ما په کتاب قرآن کې نازل کړي دي رستو د هغې نه چې ما خلکو ته د هغې وضاحت کړی دی او بیان کړي مې دي او دا عالم دا په دین پوهه انسان د دنیا د معمولي لالچ د وجې نه پټی د دنیا د بدنامۍ د وجې نه پټی په دې خبره زما مال ته نقصان دی زما روزګار ته نقصان دی زما کرسۍ ته نقصان دی زما اړې ته نقصان دی زما امامتۍ ته نقصان دی زما درس و تدریس ته نقصان دی دا مسله بیان نه کړي الله رب العالمین فرمایي سیده خپله دکانداري خو دې بچ کړه روزګار دې بچ کړه د دنیا د بدنامۍ نه دې ځان وساتو لیکن د رب کائنات په لعنت اخته شوې یوازې د رب العالمین لعنت نه بلکې ټول لعنت ویونکي به په تا لعنت وایي الله فرمایي اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون په دې د الله لعنت هم دی او د الله د ټولو لعنت ویونکو لعنت پم دی قرآن کریم کے اللہ ددی لاعنون تفسیر کیف علیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین دا اللہ لعنت دا ملائکو لعنت دا طولو مخلوقات لعنت حتی چھ کافر بہم پدی باندے لعنت وی قرآن کے اللہ وی کلما دخلت امت لعنت اختها یو ڈل دا کافر چھ دی جہنم تا داخلی گی خپل ہم جنس ملگری بم پہ لعنت وی ټول کائنات په لعنت وي ټول کائنات لکه یو روایت کې راځي چې کله یو بدترین فاجر کافر فاسق انسان په قبر کې کېښودلی شي سوال و جواب کې چې دی هغه پیل شي او هغې لا د قبر د ملایکو د طرف نه یو کوړه ورکړی شي دا یو چغه وایي چغه په دې وخت کې چې دا کائنات واوري دوی ورباندې لعنت وایي په یو بل روایت کې راځي چې دا څومره کائنات مخلوقات چې دي کله چې باران بند شي نو دوی وایي چې دا باران په موږ د بني آدم د ظلم د وجې نه بند شو اللهم لعن عصاة بني آدم یوازې په دې باندې اکتفا نه ده چې تا حق بیان نه کو د الله او د الله او د مخلوقاتو په لعنت کې رالې بلکې د دې نه یو خطرناک سزا الله ذکر کوي چې د قیامت ورځې پورې خاص ده چې الله به د قیامت په ورځ باندې د اور واکې در واچوي الله د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي من سئل عن علم علمه فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من النار او الجمه الله يوم القيامة بلجام من النار چانه چې د دین د یو مسئلې په باره کې پوښتنه وشوه او هغه دا دین
پټ کو د دنیا د معمولی لالچ د وجنا الله به دته د اور واګې په ورځ د قیامت ور واچوي. وجه دا ده چې دا خوله دې د حق د بیان نه بند کړې وه نو اور ورسره ډېر مستحق دی چې نن دې دا خوله په اور باندې ټپه شي. زما قدرمنو عزتمندو ورونو خپل ځان زړه کې دا جذبه پیدا کوي د دین د دعوت او د دین د بیان جذبه پیدا کوي. د دین یو مسئله چې تا نن دلته زده کړه ته د دې مسئلې عالم شوې دا مسئله خپلو ملګرو ته بیان کا کور کې بیان کا خپل اهل ته بیان کا خپل د روزګار ملګرو ته بیان کا خپل دکان کې بیان کا په دې وجه باندې چې ته د حق په بیانونکو کې راشي او د هغې اعزاز او شرف مستحق شي چې رب العالمین ستا په باره کې اعلان کوي چې د دې انسان نه غوره خبره د چا نشته. دنیا کې خو هر انسان یو خوله خوځوي یو خبره د خوله نه راوباسي لیکن رب کائنات اعزاز او شرف هغې خلکو ته ورکړی دی چې د هغه په خوله د الله د دین د دعوت خبره راوځي. فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. الله وایي د دې انسان نه غوره خبره د بل چا نشته. ته ځان په دې غوره وینا کوونکو کې داخل شکه خپله ژبه د الله د دین دعوت دپاره استعمال کا د خیر دپاره استعمال کا. قرآن او سنت ته خلک دعوت کوه حق فرست علماو د حق مجلسونو ته خلک دعوت کا په ټیم باندې خلک د حق فرست علماو د جمعې خطبو ته دعوت کا د قرآن درسونو ته د احادیثو درسونو ته تر څو چې د اور د واګې نه په ورځ د قیامت باندې بچ. څومره لوی سزا ده د هغې انسان چې هغه حق بیانونکی نه وي بلکې حق پرېږدي حق نه خپله ژبه چاړه کړي خپله خوله چې ګونګه کړي. دا د یهودو صفتو چې الله قرآن کې د هغوی په صفت کې بیانوي چې هغوی به دا د دعوت خبره نه کوله کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه. الله وایي دا حق به چاته نه بیانو دعوت به نه کو.